د عبدالحمید مومند شعري عبدالحمید مشاخیل د پښتو ادب د کلاسیک پیر یو داسې منطوي او نازکخیاله څېره ده چې د نږدې 300 کلونو په بهیر کې پښتو ادب ته په ځانګړي ډول په نازکخیالۍ سره د هغې سیوری ونه موند، لکه څنګه چې خوشحال خان د پښتو ادب بڼ لمن زرغونه کړه او د پښتو ژبې پلار شو، او رحمان بابا د پښتو ادب بڼ رنګین کړ او د الهام له لارې یې د زړه ګوټې پرانیستې. تلې د غیب اللسان او بابا لقبونه یې خپل کړل. همدارنګه حمید مومند هم د پښتو شاعرۍ د عروج تر بریده ورسوله. د نوښتخیالۍ او مضمون آفریني په ډګر کې د استادۍ تر پولې لاړ، نو ځکه ورته د ویښته اچوونکي یعنې مشګاف لقب ورکړل شوی دی. د حمید مومند آثار. حمید مومند پښتو ادب ته ډېر ښه آثار پرېښي دي. هغه آثار چې تر دې دمه ښکاره او معلوم شوي 4 اثاره دي. 3 اثاره یې دقیق دي چې حمید مومند پنځولي او ژباړلي دي. صرف د یو اثر چې شریعت الاسلام نومیږي ځینې ادبپوهان شک کوي، خو تر هغې چې یقیني معلوم نه وي چې د بل چا اثر دی، موږ هغه د حمید مومند اثر ګڼو چې دغه 4 اثاره په لاندې ډول معرفي کیږي. اول: دیوان حمید مومند د شعر ویلو استعداد درلود. د تازه او نوي مضمون په پنځونه کې د پوهې خاوند و چې د ژباړې ترڅنګ یو رنګین او ښکلی دیوان لري چې په ادبي حلقو کې د دارو مرجان په نوم یادېږي. د څېړنو په اساس 250 غزلې او وبللې، یو قصیدې، 2 قطعې، یو څلوریزې، 3 رباعي، یو ترکیب بند او یو مخمس او نور پکې راغلي دي. څو ځله چاپ شوی دی چې لومړی ځل د هندوستان په حیدرآباد کې په کال 1815 چاپ شوی دی. د حمید کوم کلیات چې په 1480 هجري قمري کال استاد آصف صمیم چاپ کړي، په دغه کلیات کې د دیوان سربیره، نیرنګ، عشق او شاه ګدا کیسه هم مل دي. دوهم: نیرنګ عشق. دغه اثر د حمید د داستاني منظومو ژباړو شاهکار ګڼلی شو. د عزیز او شاهد د مینې داستان دی چې مولانا غنیمت گنجاهي د اورنګزیب مغولي پاچا په دوران کې 1096 کال د 1500 بیتونو په شمېر په فارسي ژبه ژباړلی، چې حمید مومند په 1818 بیتونو کې په لوړ ادبي قوت پښتو ته وژباړه چې د ده ترجمه آزاده ده. هغه شوخ به اورېده د دې نغمې، د آرام په سینه کې نوې نغمې، په خندا به له ځایه هسک له لمبه شه، د قدم پورې د رقص په پنبه شه، هر اندام د ګلدان په نڅېده، لکه موم د اور له تاوه څڅېده، کېناستو یې کېنول 100 آفتونه، پاڅېدو یې پاڅول 100 قیامتونه. درېیم: شاه و ګدا. حمید مومند د هلالي چغتایي د شاه و درویش د کیسې څخه په پښتو مثنوي ژباړلی. حمید مومند دغه کیسه د مثنوي قالب کې د شاه و ګدا په نامه په 1129 هجري قمري کال د مثنوي قالب کې ژباړلی. د پښتو ټولنې لخوا 1449 کال خپره شوې. لاندې نمونه وګورئ. ژباړه یې آزاده ده، په ادبي ښکلا کې بېسارې ده. یو خط ښکلی و په حسن په جمال کې، د رخسار زیبایی راوړه په خطخال کې، سپیدې کې چې سیاهي و لاندې باندې، ګویا زلفې په سپین مخ دې او وزان دې. شریعت الاسلام. شریعت الاسلام هم د حمید مومند لخوا په پښتو مثنوي ترجمه شوی دی. دا اثر د کمیت په اساس تر ټولو ډېر دی. د بیتونو شمېر یې 15000 ته رسیږي. دا اثر د علامه رشاد لخوا موندل شوی. داسې ښکاري چې حمید دا اثر 1148 هجري قمري کال کې ژباړلی دی. دغه مطلب شریعت الاسلام د ژباړې د لاندې بیتونو څخه معلومیږي: په دعا زما کمین، په خپل فضل کړه امین.
خاتمه مې کړه په خیر چې له خیره نشم غیر وکړه ما خدای ته تېښته په زر سل اته څلوېښته